ولې دا دیګ چیرته دا چیرته دا ولې ګورم دا دنده وړم په کباڼ کې خرڅوم او ځان ته پې دارو او پوډر راغلم خدای دې ځواني مرګ مه ګسه لاره کور ته خو د غیران ګټه نه راځي بالۍ د کور سامان یو وړي او خرڅی او ځان ته پې نشهي توکې اخلي څه در سره وکړم وایم څه در سره وکړم ګوره درته وایم دادا نو زه څه وکړم هغه پیسې هم نشته او مزدوري هم نشم کولی او په دې چم ګاونډ کې چې دی چرګې چرګوړي هم خلاص شول چې راپټې کړم خرڅې کړم چې هغه نشته نو اوس خو به د کور سامان چې دی خامخا خرڅوم نه پوهېږم چې په دې لعنتي شي ته چا راواړولې ما خو چې څومره دا شی بدې راتلو دومره پې ته راواوښتې ما خو درته ویل چې سمو خلکو سره ګرځه خو ته د چا منې اخر ما هغه راپېښ شو له کوم نه چې ډارېدم پلاره درته وایم چې ډېر نصیحتونه به راته نه کوې یا راته دغه دیګ راکړه چې خرڅې کړم او یا راته پیسې راکړه چې زه خمار یم چې ځان ته پرې دارو پونډر واخلم او هو نو تا سره خو یوازې د نشې غم دی نه د سپین ږیرې پلار او مور هی هغه چنغله چې د پلار په کور ناسته ده ستا په انتظار هغه خو پرېږده هی دا کې به شرم کله راځي زه په هماغه بل کار دی کوم په ما کې به شرم څنګه راځي چې ستا غوندې پلار لرم که رښتیا درته ووایم په دې لعنتي شیانو باندې ستا دی وجې راوختی ما څنګه په دې غم ککړ کړی دا څه په ګډو وډو سرې دادا ګوره په ګډو وډو سر نه یم ښه د دې علت درته معلوم دی د دې ګناهګار ته یې ځکه چې تا په ما باندې ماشومتوب کې نسوار او سګرټ د دوکانونه راوختل ښه او کله به ما چې سګرټ او نسوار راوړل یو چونډی به مې دلته اچولې وه او سګرټ به یو دم به مې ترې وهه نو بس یې سم عملي شوم دادا چې کله د دغو نسوارو سګرټو نشه کمه شوه نو بس بیا ما په پوډرو باندې اخته شوم بس پوډر مې مې والښه دادا ګناهګار دی چې درته په دې کور کې یو شپه هم در سره نه کوم لاړم درنه خلکو د خدای روی ومنئ په خپلو ماشومانو باندې دغه سګرټ او نسوار مه راغواړئ که نه نو لکه زما غوندې به یو ورځ لاسونه مروړئ خو په لاس به هېڅ نه درځي رښتیا هم چې دا ګناه ما کړې زه مې د زوی ګناهګار یم